حضرت برا بن عازب رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوه چې د قربانۍ کې د کم حیوان نه سړی پریز وکړي، د کم عیوب دي، کم نقصانات دي چې هغه په حیوان کې وي او هغه قابل د قربانۍ نه دی. نبی علیه السلام جواب کې ورته وفرمیل چې 4 عیوب داسې دي چې هغه په حیوان کې وي نو په هغې قرباني نه کېږي، هغه به نه اخلي. یو په هغې کې داسې حیوان که هغه په سوي کې غوایي وي چې هغه ګوډ وي او ګوډوالی ښکاره وي، یعنې بس یو وخت په یې اوچته نیولي په 3 وځي، داسې حیوان باندې قرباني نه کېږي. او دویم هغه حیوان دی چې په هغې کې د هغه یوه سترګه خرابه وي، ړنده وي، ښکاره معلوم وي چې یوه سترګې کار نه کوي. او دریم هغه چې هغه ډېر کمزوری وي. او څلورم هغه چې داسې ډنګر وي. دریم خو هغه چې هغه ډېر بیمار وي، مریض وي. او څلورم هغه چې هغه ډېر کمزوری وي، ډنګر چې ورته وایي، لاغر، بیخي هډوکي معلومیږي. د دې حدیث روایت مسند احمد دارنګې موطا د امام مالک کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث دا خبره معلومه شوه چې کله قربانۍ لپاره حیوان اخلي، پسه، غوا وغیره، نو هغه باید چې سړی وګوري چې هغه د دغو عیوبو نه پاک وي، نقصاناتو نه پاک وي، سترګې ړنده نه وي، په خپه ګوډ نه وي، داسې ګوډ چې هغه خپه جګه نیولې په 3 خپو روان وي. او که داسې چې خپله ګهي خو که ګوډ ګوډ ځي بیا پې کېږي. او په سترګو ړوند وي په هغې نه کېږي. سترګو ړوندوالی به څنګه معلوم وي؟ که لرې نه وله واښه وخوځئ درځي او که او ښکاري ورته، او که نه ورته ویې خوځئ نه درځي، معلومېږي سترګو نظر خراب دی. او دریم چې هغه مریض وي. او څلورم دا چې داسې ډنګر وي، خوار وي چې هغه بیخي هډوکي وي، نو داسې حیواناتو باندې بیا قرباني نه کېږي. د هغې نه اجتناب وکړي. په قربانۍ کې کوشش دا کوئ چې کله اخلئ نو هغه ښه ګورئ چې د واقصو نه پاک وي، پاک څاروی، پاک حیوان اخلئ چې روغ و جوړ وي، په هغې قرباني کوئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.